سلامونه دوستانو. کله چې په یوه اړیکه کې فاصله راغله څه وکړو؟ نن غواړم په دې اړوند بحث وکړم. ګڼې خویندې، ګڼې ورونه او ګڼ دوستان په دې وروستیو کې په دې اړه پوښتنې کوي، مراجعه کوي زموږ دفتر ته او غواړي ووایي چې اوس زموږ په منځ کې فاصله راغلې، یوه میاشت کېږي، دوه میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي، یو کال کېږي، شپږ میاشت کېږي، موږ اړیکه نه سره لرو. اوس چې په دغسې یو مرحله کې یو، په دغسې یو حالت کې یو، موږ څه کولی سو؟ موږ ته څه پکار دي؟ هغه څه چې موږ ته اوس پکار دي او زموږ اړیکه ژغورلی سي، زموږ اړیکه ساتلی سي له شلېدو، هغه څه دي؟ په دې اړوند نن دوستانو بحث او خبرې لرم. بلې، لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د فضا مسله ده، د سپیس مسله ده. کوشش وکئ کله چې له تاسو نه، کله چې تاسو له چا بیل سوئ یا یو څوک درنه بیل سول او فاصله یې درنه واخیسته، خپل پټو یې څادر یې وڅانډه او یو څو متره درنه لرې سه، یو څو کوره درنه لرې سه، یو څو اونۍ درنه لرې سه، یو څو ولایت او یو څو هیواده درنه لرې سه، څه کوی سئ؟ څه کول پکار دي؟ اصلا دا مهمه نه ده چې موږ څه کولی سو، مهم دا ده چې موږ څه کولی سو، څه کول پکار دي. هغه څه چې موږ سره په دغه مرحله کې کومک کوی سي، زموږ په خیر تمامېدی سي، هغه کیدی سي هغه کیدی سي څومره ګټور او مفید دي. لومړی مورد په دې برخه کې د فضا مسله ده. یعنی هر څومره چې کوشش کوی سي سپیس ورکوي، فضا ورکوي. فضا دا معنی چې یعنی یوازې پرېږدئ، یوازې پرېښودل په دې معنی چې پرېږدئ چې فکر وکړي، شله کېږئ مه، زارۍ مه کوئ، پسې نښلی مه، ځکه چې هر څومره چې تاسو په یو چا پسې نښلی، په یو چا پورې نښلی، مقابل وری دشکه تښتي. د نښتو په تمه او د نښتو په امید په چا پسې منډې مه وهئ. دا ډېر زیات کومک او ډېره زیاته مرسته نسي کولی. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ګیلې مسله ده. کله چې تاسو یو چا ته فضا ورکوئ، دی په فضا کې فکر کوي، خو که تاسو بیا راځئ او له مقابل وري نه ګیله کوئ چې داسې دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، مقابل وری بالاخره د هغه پرېکړې په اساس چې تللی وله تاسې نه، ځان سره وایي چې خو دغه شی ده، خو دغه دې سره زه څه وکړم؟ اوس هم نه اصلاح کېږي، اوس هم په خپل خره یا په خپل خرې سپره ده. په داسې یو وضعیت کې، په داسې یو حالت کې چې تاسو فاصله اخلئ، له تاسو نه فاصله اخیستل کېږي او تاسو په ګیلو مانو او ناندریو تاویلو ماویلو شروع کوئ، مقابل وری په عوض د دې چې پرېکړه وکړي، فکر وکړي چې بیرته راوګرځي ژوند ته، اړیکې ته، تصمیم نور هم پخېږي، تصمیم نور هم ټینګېږي چې نه، له دې اړیکې نه د دې اړیکې پرېښودل فرض دي او جي درنه بیا نه راځي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم عزیزانو، هغه د منډو مسله ده. ډېر ځله په اړیکو کې موږ له یوې فاصلې نه وروسته منډې وهو، منډې پسې وهو، پسې شلی لمن هم نیولي، نه یې پرېږدو، په پښو پورې ور نښتي یو. په داسې یو وضعیت کې که ستاسو په یاد دوستانو، ما په پخوانیو خپرونو کې په یو خپرونه کې په دې اړه مفصل بحث کړی و چې د یو چا له پښو رانیول، یو چا ته باج ورکول، یو چا ته رشوت ورکول، یو چا ته زارۍ کول، یو چا ته وعدې کول، یو چا ته قرباني ورکول، فداکاریان یې کول، دا مورد ډېر زیات تاوان کوي. دا د اړیکې د پرېښودو او د اړیکې په له منځه وړلو کې نور هم کومک کوي. یعنې منډې او راټینګول سړی نور هم په تنګوي. سړی داسې فکر کوي چې کنټرول لاندې راځم، سړی داسې فکر کوي چې تعقیبېږم، او که تاسو خوښ یې کوئ، سړی دا فکر کوي چې ښه له دې اړیکې لاړ سم که لاړ نه سم، دې اړیکې که پاتې سم ښه به نه وي، بیا بېرته راګرځي، یا په دې اړه حد اقل فکر کوي چې راوګرځم که لاړ سم. کله چې تاسو راځئ او په دې تابع او تصمیم کې چې منډه پسې ورواخلئ او راوینیسئ، هغه نور هم کوشش کوي چې خپل سرعت ډیر کړي او خپله منډه نور هم تیزه کړي او نور هم تیز سي او نور هم زر درنه لاړ سي
او دا فاصله نور هم ډیره سي او نور هم فاصله سي او فاصله سي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د توهم ده. ډیر ځله ډیری عزیزان په دې توهم دي چې استاد پخوا هم داسې یوه پیښه سوې وه، کله چې ما زارۍ ورته وکړلې زه یې پېژنم استاد، زه دی پېژنم، زه دا پېژنمه. کله مې چې زارۍ ورته وکړلې، کله مې چې یوه وعده ورته وکړله، کله مې چې یو رشوت په نظر کې ورته ونیوه، بېرته راغی زه دا پېژنم استاد، زه دی پېژنمه. دا یو توهم ده دوستانو، هېڅوک نه پېژني. پخوا چې تاسې نه تللی و او بېرته راغی، هغه بله مرحله وه، هغه بله موضوع وه، هغه بل حالت و رواني. دا ځل چې تللی ده بل حالت ده دوستانو. هر حالت هر وضعیت فرق کوي او تاسو نسئ کولی چې په توهم کې ځان وساتئ چې ځه ښه مې وکړل، دا مې وکړل، هغه مې وکړل، دا واریم که زارۍ ورته وکړم، دا واریم که رشوت په نظر کې ورته ونیسم، دا واریم که ګیلې ورته وکړم، بانې ورته وکړم، منډې پسې ووهم، نو کیدای شي بېرته راسي. توهم مه لرئ. ځینې وخت داسې کېږي دوستانو چې تاسو دواړو تصمیم نیولی ده او مقابل لوري هم تصمیم نیولی ده او تاسو واقعا په دې نتیجه رسېدلي چې له دې اړیکې نوره اړیکه نه جوړیږي، له دې وړیو نور شړۍ نه جوړیږي. تاسو هم او مقابل لوری هم په همدې پرېکړه او دا اړیکه نوره په توافقي ډول شلوئ. بیا ناست یې توهم کوي چې نه والله کیدای شي راسي. مثلا زه ډېر ځله داسې پېښه سوی د دوستانو طلاق واخلي سره، بچیم سره ویشي، ځمکه مهر ټول شیان سره خلاص کړي، ټولې کیسې سره خلاصې کړي، بیا هم ناست دي څه کیسه ده خورې؟ والله زه فکر کوم چې بیا هم راځي. ښه صحیح ده. په داسې وضعیت کې دغه حالت ته موږ توهم وایو، وهم وایو. پنځم مورد چې غواړم دوستانو تاسو سره شریک کړم هغه د غوړېدلو او د تاوتریخوالو مسله ده. ډېر ځله موږ هغه کېږو، ډېر غوړېږو یا ډېر خواږه کېږو، ډېر شیرینېږو، ډېر پاسته کېږو او وایو چې بس هغه وارې ما اشتباه وکړه، تېروتنه مې وکړه، دا وارې څه هر څه ته وایم هغسې به کېږي. دومره هم مه غوړېږئ، دومره هم مه پاسته کېږئ او تاوتریخوالی هم مه کوئ. یعنې جنګ ته، شخړو ته، مسلو ته، ستونزو ته او ربړو ته، وهلو ټکولو ته هم مه رسېږئ. یعنې که اړیکه کې فاصله راغلله مه ډېر پستېږئ او مه ډېر تاوتریخوالی کوئ او مه ډېر شخېږئ په اصطلاح. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم دوستانو اشاره ورته وکړم هغه د آرامش مسله ده. یعنی که تاسو خپل آرامش حفظ کړئ او خپله هوساینه وساتئ نو تاسو سره کومک کولی شي او په دې آرامش کې، په دې هوساینه کې یو فکر له ځان سره وساتئ، هغه دا چې که راځي او راتلو را بسي، که ته او تلو لاړ دې سي. مننه.